سلامونه لیکلي ملګرو ښه راغلاست. ډېرو ملګرو اوس دا پوښتنه کړې ده چې ښه موږ خو دا زده کړې چې څنګه په وینټر کې اکاونټ جوړ کړو، څنګه پکې یو محصول اډ کړو یا جنس اډ کړو. نو اوس موږ څه راوړو او له کوم ځای نه یې واخلو، څه پکې وپلورو. دا تر ټولو ډېره پوښتل شوې پوښتنه ده په دې اونۍ کې. غواړم په همدې باندې زر ویډیو جوړه کړم چې تر څو تاسو خبر شئ چې په وینټر کې څه وپلورئ. لومړی خو تر ټولو تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې وینټر چې دی دا اپلیکیشن یوازې د دویم لاس توکو لپاره جوړ شوی دی. نوي شیان پکې دومره زیات نشته دي او تاسو پکې نشئ کولی چې نوي شیان پکې اډ کړئ، وپلورئ، هغې نه ډېره ګټه وکړئ. ځکه په وینټر کې زیاتره خلک په دې نیت راځي چې دویم لاس شی واخلي، خو ښه کیفیت والا واخلي، مارک شی واخلي چې ښه شی وي، جنس یې ښه وي. همدې لپاره خلک راځي نو په وینټر کې پلټنه کوي. که چېرته نوی شی وغواړي خو زیاته ټیمونه یې راغواړي، زیاته شیان برنامې نه راغواړي یا نور اپلیکیشنونه ډېر دي، مثلا خپل امازون یې نه راغواړي یا بل څه نه راغواړي. نو همدې لپاره وینټر اپلیکیشن جوړ شوی دی چې دویم لاس توکي خلک پکې وپلوري او ځینې خلک یې وپېري ورکړي، بېرته راواخلي ځان ته. نو زما هم تاسو ته وړاندیز همدا دی چې تاسو ډېر فکر په نوو شیانو پسې مه کوئ، ځکه چې نوو شیانو کې تاسو زر ګټه نشئ کولی، څوک یې زر نه درنه اخلي، ځکه چې ښایي چې هغه ډول چې تاسې غواړئ مشتریانو ته پیدا نشئ کولی. که چېرې تاسې وخت سره مخته لاړئ، خو که بیا هم چې تاسو داسې توکي پیدا کړل چې هغه تاسې کولی چې آنلاین هم راوغواړئ، نور هېوادونه هم راوغواړئ، مثلا نوي شی هم راوغواړئ او وپلورئ، پکې ګټه کولی شئ، ولې نه؟ دنه بله ښه خبره نشته دی. ولې زما موخه دا دی، زما مطلب دا دی چې تاسو په لومړي سر کې له غټو شیانو نه شروع مه کوئ، له غټو زاویو نه شروع مه کوئ. کوچني کارونه پیل کړئ، پکې ورو ورو به مخکې لاړ شئ، پکې عادت به هم شئ، بلد به هم شئ، ټول کارونه به هم زده کړئ. هېڅ په یوه ورځ کې نه کېږي، ځکه چې تاسو کېدای شي اولو ورځو کې تاسو دې ته وس ونه لرئ. تاسو ورته کمپیوټر واخلئ، تاسو ورته پرنټر واخلئ، تاسو مثلا ورته پلاستیکونه واخلئ، تاسو ورته هر څه چې ورته اړتیا ولري دا ورته ټول هر شی واخلئ. هغې ته څنګه به تاسو که چې د نوی مال راغواړئ ډېر مصرف هم پرې کېږي، تاسو رډم درته زر وي. ولې که چېرې وړو کارونه تاسو شروع کړئ، کولی شئ تاسو ښه پرمختګ وکړئ. زه زیاتره ملګري پیژنم همدغه کار کوي. دا کار څنګه کوي؟ ځکه خپله زه په فرانسه کې ماته معلومات شته دي چې دلته موږ په مختلفو ورځو کې دلته بازارونه جوړېږي، میلې جوړېږي چې ورته مخشۍ وایي. نو دا په هر هېواد کې شتون لري. زه فکر نه کوم چې داسې ځای دې اوسېږي هلته میله ونه اوسېږي او څوک دې پکې سړک په غاړه توکي ونه پلوري. نو تاسې کولی شئ چې د یوه ورځ لاړ شئ بیرون بازار کې وګرځئ، یا هفتې کې یوه ورځ وځئ، ځان سره 50 یورو 80 یورو ځان سره اخلئ، ځئ ما د اونۍ کې ما د 50 80 یورو ستاسو لپاره خرید بس دی. ځکه تاسو لپاره 50 80 یورو خرید بس دی چې تاسو به په اول وختونو کې داسې محصولات نه راخلئ چې مثلا د هغې قیمت ډېر لوړ اوسېږي. تاسو باید داسې یو محصولات راونیسئ چې هغه د 50 یورو شاوخوا بیه ولري. که چېرې بېرته تاسو وپلورئ، حداقل تاسو باید د 10 نه جګ ونه پلورئ، تاسو باید 8 یورو 7 یورو داسې شاوخوا وپلورئ، تر څو خلک راشي ستاسو اکاونټ د سر راښکاره کړي، که هغه جنس باندې پیسې هم ورکوي، زړه یې ورباندې درد ونه کړي چې مثلا ډېرې پیسې مې پرې ورکړلې. همدې لپاره تاسو لومړي سر کې هڅه دا کوئ چې د کمو پیسو شیان اډ کړئ پکې او ښه شیان اډ کړئ. لکه د مثال په ډول باندې تاسو چې کله بازار ته لاړ شئ، هلته دویم لاس توکي پلورل کېږي، کولی شئ چې په هغې کې بوټان راونیسئ، کولی شئ هغې کې ښایسته پیرنونه راونیسئ چې مثلا دویم لاس اوسېږي ولې حداقل مارک اوسېږي، کولی شئ پتلونونه راونیسئ. همداسې ډېر شیان شته چې تاسو کولی شئ هلته واخلئ، خریداري کوئ او راوړئ په وینټر کې اډ کړئ. خو تر ټولو مهمه برخه یې بله هم شته دی چې هغه هم تاسو ته زه وایم چې څه تر ټولو مهمه دی. لکه د مثال په ډول باندې تاسو کولی شئ دا ډول دا چې دی اوس تقریبا نیمه وسپنه دی، نیمه مساله دی، دا موټرک دی ماشومانو. نو دا ډول توکي تاسو کولی شئ چې راواخلئ ویې. دا ما خپله ملګري ساتلي وو، شوقي مې راواخیستل، یو څو دانې پلورلي هم دي، خو دا 2 دانې پاتې دي. لکه چې دا لکه ده خپله نه دي اډ کړي، نه دي پرېښي دي پکې، که نور هغه اډ کړي دي پلورلي دي. نو دا رقم ته دا اوس فکر کوم چې په 2 یورو که 1.5 یورو یې اخیستی و، که په 4-5 یورو یې اخیستی و شاوخوا، دا چې دی ته اوس اډ کړې هلته چې هېڅ نه اوسېږي، یا ته 9 یورو خو یا څوک اخلي. همدا ډول تاسو کولی شئ چې زه داسې نه وایم تاسو حتما دا موټر واخلئ ویې پلورئ. نو تاسو کولی شئ هر شی چې زړه وغواړي تاسو هر شی ښه پیدا کړئ، ښه محصول اوسېږي، کولی شئ چې واخلئ او ویې پلورئ په وینټر کې. نو بله خبره دا ده چې تاسو باید ښه انځورونه یې واخلئ. کله چې تاسو انځورونه پاک وي، صفا وي، ښه وي، ښایسته وي، په یوه ښه فضا کې اخیستل شوي اوسېږي، هغې ته هر څوک زړه ښه کوي او خپله د دې وینټر اپلیکیشن هم ستاسو پروفایل مخ ته وړي، ځکه چې کوالټي یې ښه دی، ځکه چې انځورونه یې ښه دي، کیفیت یې ښه دی. همدې لپاره هر چاته ښکاره کوي چې دا شی دا شته، دا مال دلته شته دی. نو بله خبره یې دا ده چې تاسو باید څه شی وکړئ؟ نو بله خبره یې دا ده چې تاسو باید ورته ښه لیکنه وکړئ، ښه ټایټل ورته ولیکئ، موضوع یې سمه ورته وڅېړئ چې مثلا دا څه شی دی چې نه جوړ شوی. تاسو د مثال په ډول باندې اوس راځئ یو کتاب پلورئ، که نه، زه به اوس د کتاب یو مثال درکړم. تاسو دا کتاب پلورئ، تاسو باید ولیکئ دا کتاب د چي لپاره دی، ولې دا کتاب تاسو پلورئ، څه ښه والی لري، چې پکې شته دي، چې پکې نشته دي. نو همدې لپاره ګورئ که چېرې تاسو زما اپلیکیشن ته ننوځئ، وینټر ته کولی شئ وګورئ چې ما هر کتاب لپاره ځان ته ټایټل لیکلی دی،
منظم شکل باندې د کتاب چې باره کې د چا لیکلی دی چا ژباړلی دی بیرته څومره پلورل شوی دی څومره ګټور کتاب دی کومې موضوعاتو نه پکې بحث شوی دی همداسې تاسې کولی شئ مثلا لاړ شئ پیران راواخلئ او ویې ګورئ دا کوم مارک دی کوم ځای کې جوړ شوی دی کوم رنګ دی ټیکۍ څنګه دی نرم دی سپک دی دروند دی او څومره اندازه یې دی ایکس دی ایکسل دی چې دی مثلا دا ټول به تاسو پر ورته ولیکئ د دې ترڅنګ که چیرې بیا تاسې غواړئ ګورئ ملګرو چې غټ کاروبار وکړئ نو بیا داسې ځایونه هم شته دي چې تاسې کولی شئ چې دوام لاس توکي پکې په کیلو باندې واخلئ نو هغه بیا تاسې کولی شئ په کیلو باندې واخلئ خو تاسو ته بیا لږ مال نه درکوي هلته څوک هلته دغه تاسې باید مثلا 50 کیلو نه یا 80 کیلو نه زیات مال واخلئ نو هغه وخت کې کیدای شي هغه تاسو کوم مال چې پیدا کوئ کیلو په د 2 یورو نیولې فکر کوم نور باره چارتونه تاسې وغواړئ کولی شئ پیدا یې کړئ خو تاسې فکر وکړئ 2 کیلو چې په 2 یورو اخلئ هغه به داسې شی نه وي چې تاسې مثلا هغې نه خیر وګورئ تاسو بیا داسې شی راخلئ چې مثلا هغې کې حداقل تاسو ته په درد وخوري هغه شی نو هغې ته زه تاسو ته وړاندیز نه کوم که چیرې بیا هم تاسو غواړئ چې زه په هغې باندې ویډیو جوړه کړم هغه به زه بیا هم د ټلیفون لارې مکمل سکرین کړم چې تاسو کوم سایټونو ته تللی شئ کوم ځای نه دا خرید کولی شئ او تاسو ته یې کور ته درلیږي او تاسو به هغه مال چاڼ کوئ ګورئ به چې مثلا کوم څه پکې صحیح دي کوم څه پکې صحیح نه دي هغه به بیا تاسې راخلئ ټول به مینځئ پاک صفا کوئ به یې اوتو کوئ به یې چې کوم اوتو ته اړتیا ولري ښایسته ښایسته انځورګري به یې کوئ عکاسي به یې کوئ ورته بیا به یې په وینټر کې اټکوئ او پلورئ به دا کارونه ټول ترسره کېږي ملګرو تاسې اندېښنه مه کوئ یوازې دا کار نه دی تاسې کولی شئ ورباندې پیسې وګټئ خو دې لپاره چې ما په وینټر باندې لومړی ویډیو جوړه کړې وه همدې لپاره مې وغوښتل چې 2-3 ساعت پسې ویډیوګانې همدې برخې جوړه کړم نو پرته له دې نه هم زه د آنلاین پیسو ګټلو لپاره نورې مختلفې لارې چارې هم زه لرم پلانونه مې ورسره شته دي چې کومې لارې چارې دي تاسو څنګه کولی شئ د آنلاین پیسې وګټئ حتما دا خبره نه ده چې تاسې یوازې په وینټر کې کښېنئ او محصولات راواخلئ محصولات وپلورئ دا خبره هم نه ده یوازې نو ډېر کارونه شته دي که چیرې تاسې غواړئ له ما سره پاتې شئ نو موږ به دا ټولې پلانونه په یو ځای پیاده کړو او مخته به لاړ شو ښایي تاسو لپاره خو یو نه یو خو په درد وخوري یو نه یو کې خو به تاسې وړتیا ولرئ چې هغې تاسې کار ترسره کړئ ویې کړئ ځکه چې تاسې هفتې کې خو 2 ورځې چې بیخي ټوله ونې هم کار وکړئ هفتې کې خو 2 ورځې وخت لرئ دا 2 ورځې مې خپل ځان لپاره کار وکړئ د شپې خو وخت لرئ چې مازدیګر کور ته راځئ فکر وکړئ دغه د ټیک ټاک لیدلو نه تېر شئ د پابجي وهلو نه تېر شئ د بلې ګیم لوبې نه تېر شئ د خلکو لایفونو نه تېر شئ راشئ خپل ځان لپاره هم کښېنئ 15 دقیقې مو ځان لپاره کار وکړئ 1 ساعت مو ځان لپاره کار وکړئ خپل ځان مو کار وکړئ خپل تجارت مو جوړ کړئ خپل ځان په خپل پښو ودروئ خپلواک شئ نو زما موخه همدغه ده چې تاسو خپلواک شئ نو هیله ده چې ویډیو م تر پایه لیدلي اوسیږي تر بلې ویډیو م په لاس سپارمه خو مقصد که چیرې ویډیو خوښه شوي وي نو لایک کول مو له یاده ونه وځي او له ملګرو سره شریکول مو له یاده مه باسئ ځکه چې ښایي ډېر ملګري اوسیږي په دې موضوع په لټه کې اوسیږي نو زه به هڅه کوم تاسو ملاتړ زما لپاره پکار دی که چیرې تاسو ما نه ونه غواړئ تاسو ملاتړ نه اوسیږي ویډیو تر پایه ونه ګورئ نو ما لپاره کومه خاص نتیجه نه لري زه کومه خاص انګېزه نه لرم ورته بیا نورې ویډیوګانې جوړې کړم ځکه چې زما موخه دا چې تاسو ته یو څه در ورسوم زه چې څه زده کوم غواړم تاسو هم در ورسوم تاسو هم زده کړئ نو تاسو خو دا مرسته راسره کولی شئ که نه چې کومنټ راته ولیکئ چې هغه کومنټ د دې لامل کېږي چې یو څو نفرو ته نورو ته هم دا ویډیو شیر شي که تاسې لایک هم وکړئ همدغه لامل کېږي که تاسې دا شیر هم کوئ نورو ملګرو ته رسېږي نو زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ هغه د زنګولې غونډه بټن یې دا کلیک کړئ تر څو چې نوې ویډیوګانې اپلوډ کېږي ټولې ویډیوګانې تاسو ته رسېږي تر بلې ویډیو هم په لاس سپارم ښې چارې ښه وختونه د الله په امان